زمون په علم کې یو کتاب پڑھاویږي طحاوی شریف، امام طحاوی رحمت الله علیه غلی کلی دی. دا امام طحاوی رحمت الله علیه یو شاګردو قاضی بکار ابن قتیبه رحمت الله علیه، د خپل وخت ډیر غټ قاضی او د بادشاہ سره ډیر زیات تعلق جوړ شوی، چونکه دا تعلق د وجه نه بادشاہ دلا دا غون ملک څومره چې دا زمونږ د ملک سپریم کورټ ته دا غي د قاضیانو مشرک هر فیصله چې کومه هغه بد کوله. بادشاہ سره به هر وخت دیو په خوا کې بادشاہ چې بکله سه اهمه فیصله کوله نو به بادشاہ ډومبنه مشوره د سره کوله. بادشاہ ول ډیر زیات عزت ورکړو او ډیر زیات ځان ته رانږدې کړو. یو فیصله داسې نه و چې دا بادشاہ بکوله نو هغه به پکې د قاضي صاحب سره مشوره نه کوله، هر فیصله کې به سره مشوره کوله. او کو چرته داسې پیچیده مسله براله نو به قاضی بکار ابن قتیبه رحمت الله علیه سره به مشوره کوله. او دا د امام طحاوی رحمت الله علیه شاګردو. او هر وخت ونو بادشاہي څومره چې پروتوکول هغه ته حاصلو، د بادشاہ چې بسنګ پروتوکول او داسې پروتوکول لتم حاصلو نو ډیر زیات په مزو کې او ډیر زیات سہولتونه ته حاصلو. یو پیرا په ملک کې سم مسله راغله، هغه بادشاہ چې کم دینو هغه ته وی چې دا مسله ته داسې وکا، دا هغه مسله چې کم دنو د هغه خلاف هغه باندې فتوا ورکړه. او کله فتوا ورکړه نو بادشاہ دې رو غوښته. بادشاہ وته چې ګوره ته دا مسله داسې بیان کا او داسې فتوا ورکا. ته چې بادشاہ سلامت دا مسله د داسې او زه دا قرآن او د حدیث خلاف نشم کوله، ستا خلاف خو کول شم خو د قرآن او حدیث خلاف زه نشم تلی. دا مسله په قرآن او حدیث کې دغه شان ده نو دا به دغه شانی دی کې زه بدلون نشم کولی. بس بادشاہ ورته وایي ښه. بس چې دی راغې کور ته واپس، بس بادشاہ ورپسې د هلته نه کس راولېږه چې د سبا نه ته مه عدالت ته راځه او مه دربار ته راځه، ته ما معزوله کړې. یو ورځ نیمه پسې ورپسې کس ولېږه. کله چې بادشاہ د ده نه پسې باندې خوشحاله شو، میاشت کې یو پیره په دویمه میاشت نو دله به یو تیلی ورکوله، تیلی هغه به د پیسو نه او د دې قیمتي اشیاو نه ډکه وه او هغې باندې به د بادشاہ مهر والې شوی په دې خوله باندې بنده به وه. نو داسې دله ډېرې زیاتې هدیې ورکړې وې. نو کله چې ورسره د بادشاہ روانه شوه نو بادشاہ ورپسې کس ولېږوي، هغه ته ووایه چې ما تاله څومره هدیې درکړي دي هغه هدیې هم ما ته راواپس که. نو هغه ته خو پته وه او دا خبره خو هغه ته مخې ته وه که نه. زمونږ چې کم څیزونه زمونږ عالمانو زړه ته کوز کړي دي او په حدیث او په قرآن عمل شروع کړی دی نو هغه بیا په دنیا کې چرته هم مختورن شوی نه دی. ګورئ نو هغه ته دا خبره مخې ته و چې چا سره دوستي کوې که نه دوستي نو هغه د خپل حده پورې کوه، هغې کې حد نه تجاوز مه کوه. او چې چا سره بغض ساتې نو په هغې کې هم د بغض کې زیات تجاوز مه کوه، د هغه خپل حد نه پکې په مخ کې مه ځه. نو هغه خبره ورته یاده وه. نو چې کله ورپسې کس راغی نو د چابي راواغسته او یو المارۍ وه هغه یې کوله وکړه او څومره چې هدایې ورته ورکړې وې بادشاه د اولې ورځې نه تر اخرې ورځې پورې هغه ټولې په هغه المارۍ کې پرتې وې. او هغه کس ته وایي دا بادشاہ چې کوم خادم وي دا هدایې ټولې اوچتې کړه. بادشاہ له یوسه ورته ووایه چې تا اوسه پورې ما ته کومه هدیه راکړې ده چک یې کا، هغه مهر به هم اک شان بند دي، تر اوسه پورې ما ستا هغه هدیې له ګوتې هم نه دي وړی، هغه ما نه ده استعمال کړی. ما ته پته وه چې زما بادشاہ سره واسطه ده، یو ورځ به زما او د ده په منځ کې داسې څه راشي چې دی به ما سره خلاف شي نو بیا به ما سره د هر څه حساب کتاب کوي. ما ځکه یو تیلی چې کوم ده د هغې نه ده خرچ کړی، هغه دکه شان محفوظې پرتې دي او ټوله په ټولې ورته واپس کړې.